أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة فاطر دویشتم سپاره دا اول نمبر آیات دے. په دې صورت کې الله رب العالمین عقلی او نقلی دلیلونه د خپل وحدانیت او د یووالي بیانوي چې الله رب العالمین یوازې د عبادت حقدار ذات دی. د قرآن ډیر زور هغه هم په دې خبره باندې دی چې اے انسانانو صرف اور صرف د الله رب العالمین بندگی کوئ، د الله سره څوک شریک او برخدار مو جوړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داس الله تعالی چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو باندې. الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. الحمد لله فاطر السماوات. قرآن کې دا پنځم سورت دی چې شروع په الحمدلله سره کی. اولنې سورت سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین، دویم سورت سورة الانعام، او دریم سوره کهف، سلورم سوره سبا، او پنځم نمبر دا سورت دی. الحمدلله ټول صفتونه د کمال او ټول تعریفونه لله خاص الله لردی. عام مونږ تاسو دا ترجمه کو ټول صفتونه د کمال. د دې څه معنا ده؟ معنا دا ده چې دا صفتونه دوه قسمه دي، یو ناکار صفات دي، یو د کمال صفات دي. د کمال صفتونه لکه علم، خالق، رازق، مدبر، عالم الغیب، هر یو د کمال صفت چې دی دا به صرف او صرف الله لروي. اوس په انسانانو کې چې عالم وي هغه د نور انسانانو نه غوره او علم ښه صفت دی، خلک ورته د کمال په نظر ګوري، که هغه د دنیا علم وي که د آخرت علم وي. خو چې مخلوق د پاره دا د کمال صفت دی نو د خالق د پاره په طریقه اولا باندې د کمال صفت دی. نو زمونږ رب د پاره ټول کمالی صفات دي، د الله د پاره ناکاره صفات نشته. نو الحمدلله معنا دا ده ټول ښه صفتونه الله لدي، او سبحان الله معنا دا ده چې ټول ناکاره صفتونه نه الله پاک دی. په یو کې پاکواله دی او په بل کې د الله د پاره ښه صفات ثابتولی. فاطر السماوات والارض. ناشنا پیدا کونکی دی الله تعالی اسمانونو او ځمکې لرا. فاطر معنا دا ده چې بې نقشې الله تعالی پیدا کړي، مخکې نمونه نه وه، مخکې نقشه نه وه د دې اسمانونو، نو الله پیدا کړل. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویل د دې فطر په معنا زه نه پوهېدم، فاطر السماوات به څه معنی؟
وی بیا زه یو طرف ته لاړم، 2 بانډچیانو په کویي د یو بل سره لانجه وه. نو یو بل ته ویله چې انا فطرتها ای بدأتها، دا ما دا کویا ما کنستی دی اول. نو معنا دا ده چې اول پیدا کوونکی، ناشنا پیدا کوونکی، بغیر د نقشې پیدا کوونکی. چې یو شی نوي او هغې نه پیدا شي دې ته فطر وایي. او بعض علما دا هم ویلی دي چې اسمان الله تعالی اوچوي، د هغې نه ملائک را کوزیږي، وحی ته نازلیږي، بارانونه نازلیږي. او چې کله بارانونه راکته شي، چینې پیدا کیږي، دارنګې نباتات او شنکیات او بوټي دا راټوکیږي. نو دغې ته هم ویلی کېږي چې فاطر السماوات والارض، یعنې د ځمکې او د اسمانونو نه فایدې پیدا کوونکی ذات دی. نو لفظي ترجمه دا شو الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله خاص الله لره دي. فاطر السماوات چې بې نمونې او بې د نقشې نه پیدا کوونکی دی اسمانونو او ځمکې لره. جاعل الملائکة ګرځونکی دی الله تعالی فرشتو لره، ملائکو لره، رسولان ملائکې استازي مقرر کړي دي، رسولان دي. د ملائکو په ذریعہ پیغمبرانو ته وحی را لیږي، لکه جبرائیل علیه السلام. او دارنګه ملائکه استازي مقرر کړي په نورو کارونو، لکه باران را ورول شو. حتی په حدیثو کې راغلي چې دا بوټي چې راټوکیږي د دې لپاره خپل ملائکه دي. نو رسو سورتونو کې براشي چې فل مدبرات امرا، الله استازي مقرر کړي څه لپاره؟ کارونه ورته حواله کړي دي. څنګه ملائک دي د خلقت او د پیدایش په لحاظ باندې الله وی اولی اجنحتن خاوندانی د وزرو دی، د وزرو والا دی الله تعالی د ملائکو له وزر ورکړي. ستاسو ذهن کې به راځي چې دا وزر به صرف د مرغانو سره نه، داسې مخلوق هم شته چې الله ولا وزر ورکړي. انسانانو وزر نشته، خو د ملائکو له الله وزر ورکړي دي. څنګه وزر دي؟ مثنا، 2 و ثلاث او 3 و رباع او 4 2 3 4 وزر الله ورکړي. او دا د دوی د پاره یو قسم بازوي مټوي د ملائکو نور مضبوطي. لکه یو سړی د اوس 2 لاسونه اسې ته په ذهن کې راوله که د انسان 4 لاسونه 15 لاسونه دا به څومره مضبوطي. نو دغه شانته ملائک الله تعالی ډیر مضبوط پیدا کړي. ورستو براشي چې ذی قوت، د قوت والا دي دا ملائکه. بعضې 2 وزرې لري، بعضې 3 او بعضې 4 او ډېر هم لري. لکه الله ورپسې فرمایي یزید فی الخلق، زیاتوي الله تعالی فی الخلق په پیدایش کې دی وزر لره ما یشاء څومره چې وغواړي. یعنی بعضې فرشتې داسې دي چې الله تعالی ورله ډېر هغه وزرې ورکړي. صحیح حدیث کې راغلی دي جبرائیل علیه السلام د معراج په شپه باندې چې نبی علیه السلام ولیدو، نبی علیہ السلام فرمائی وَلَهُ 600 جناح بین کل جناحین کما بین المشرق والمغرب. بخاری شریف کې دا حدیث دی. دا غش 600 وزرې وي او د 2 وزرو ترمنځ دومره فاصله وه لکه د مغرب او د مشرق. هسې ته سوچ وکړه، تصور کې راوله د الله تعالی د دې مخلوق کې دا سوچ کول چې دا 600 وزرې دا به الله تعالی دې له څنګه ورکړي، یو د بل د پاسه په یو طرف په بل طرف، او دومره غټې وزرې. نو دې ته د دې نه معلومیږي د الله تعالی قدرت زموږ ذهن نه راخلي. دې وجه نه کیفیت په حدیثو کې نه دی ذکر چې دا وزرې څنګه وي. نو زموږ ایمان هم دا دی چې الله تعالی غټ مخلوق پیدا کړی. یزید فی الخلق ما یشاء. نو بعضو الله تعالی هغه ډېرې وزرې ورکړي. بعض علما ویلي یزید فی الخلق ما یشاء دې نه مراد انسانان هم دي. بعض انسانان الله کمزوري پیدا کړي دي، او بعض الله تعالی د کیفیت په لحاظ، سرنګوالی په لحاظ الله تعالی مضبوط پیدا کړي. اوږده دي، ښه خو باډینو والا دي. بس د الله خو هدا څوک واړه پیدا کړي او څوک غټ پیدا کړي دي.
ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. اصل کې د دې صورت دعوه ده چې الله تعالی به دوباره تاسو را پورته کوي انسانانو. نو که تاسو دا شک وي چې موږ مړ شو بیا به څنګه را ژوندي کېږو، الله تعالی تاسو ته مثالونه بیانوي. الله تعالی ته پیدا کول ډېر آسان دي. داسې مضبوط او غټ مخلوق پیدا کړی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. په دې آیات کې الله تعالی د خپل رحمت وسعت او پراخواله بیانوي. مخکې آیات کې د مخلوق پراخواله چې داسې غټ مخلوق پیدا کړي، په دې آیات کې د الله رحمت ډېر وسیع دی. تاسو که غواړئ چې په موږ د الله د قرآن آیات تفسیر وکړي که نه، د دې په هغه مطلب کې سوچ کوئ. د الله په رحمتونو کې، د الله په دې مخلوق کې صرف د ترجمې ته سوچ مه کوئ چې مطلب د آیات صرف زده کوئ، علم زده کوئ. نه، دا د زړه ته پکې دا سوچ وردن کوي. دې ته تدبر وایي چې د آیات مطلب سړی زده کوي او ډېر لرې لاړ شي. صحابه کرام، تابعین او دارنګې نیکان خلک او پیغمبران به همدغه شان تدبر باندې تلل. د الله د رحمت وسعت الله تعالی خپل بیانوي په دې آیات کې. فرمایي رب العالمین ما یفتح الله، هغه چې پرانیزي الله تعالی للناس د خلقو د پاره، من رحمت رحمت، رحمت نه مراد صحت د مالداری دا، رحمت نه مراد اسلام د دین دی. دا ټول په دې رحمتونو کې راځي. دنیوي نعمتونه، خوشحالیانی، بارانونه، جایداد، فلا ممسک لها، نو نشته بندون کې هغه لره هیڅوک. په دې کې قدرت د الله تعالی بل قسم بیان شو چې الله تعالی چاته د رحمت اراده وکي، څوک منع کون کې نشته. د دې وجه نظر کې دا یې رمره والا چې یاره دا پلانې نعمت به ما د فلانې واخلي او دا به واخلي. په زړه کې اکثره د مالدار خلک چې دوی داسې کوي چې لږ نعمت پوشي دواره په دې باباګانو باندې ګرځي چې ماله دا تعویز وکړه چې څوک را باندې داسې ونې کړي او دا را باندې ونه شي. نه، د الله باندې عقیده په الله تعالی باندې ساته چې الله درته د رحمت اراده وکړه، ټوله دنیا را جمع شي که نه، تا نه بل طرف ته اړولی نشي. او د دې آیات ښکلې تشریح نبی علیه السلام کړې. نبی علیه السلام به د مانځه نه وروستو دا دعا ویله چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. به ویله اللهم لا مانع لما اعطيت، الله چې ته چاته د ورکړې اراده وکړي نو څوک یې منع کوونکی نشته. نو دا مه وایه چې زما رزق فلانی خراب کو او فلانی داسې وکړه فلانی داسې وکړه. نه، دا د الله رب العالمین اراده ده چې چاته وکړي څوک بندونکی نشته. وما يمسك، او هغه چې بند کړي الله تعالی د ورکړې خپلې نه، د عطا خپلې نه، فلا مرسل له، نو نشته دی مرسله لګون کې یا آزادون کې له د هغې من بعده، رستو د بندولو د هغې نه. یعنی چې الله تعالی د چا نه یو نعمت بندوي نو څوک آزادون کې او لرې کوون کې او پرانستون کې د هغې نشته چې تا نه دا نعمت چې الله رب العالمین در نه بند کړی دی او ته واپس کولاو کې، داسې نشته. چې الله یو شی درکوي څوک یې منع کوونکی نشته، او چې الله یې منع کوي څوک یې درکوونکی نشته. ولا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت وهو العزیز الحکیم، او هغه الله تعالی زورور دی. الحکیم حکمتونو والا دی. عزیز چې قرآن کې راځي دې څه معنا ده؟ زورور دی. زورور دی معنا په نافذولو د خپلو حکمونو کې. الله چې وغواړي چې کوم حکم یې په ازل کې لیکلی دی نو هغه نافذوي. نو د چا زور په الله تعالی باندې د بره نه دی چې هغه د ازل فیصلې په بدلی کی. دا د الله دنیا د الله تعالی چلی چې څنګه خوښوي. زورور ذات دی. ولی کوي بعضې کارونه موږ ته غلط ښکاري زموږ د انساني ذهن مطابق، موږ وایو که داسې نه وی شوی داسې به شوی. الله وایي نه، الحکیم حکمت والا دی الله تعالی. چاله الله تعالی پراخه نعمتونه ورکوي، چاله نه ورکوي. د چا نه نعمتونه اخلي او چاله ورکوي. ولی حکیم ذات دی. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء. په دې آیات کې الله رب العالمین نور دلایل بیانوي د خپل الوهیت چې رزق تاسو له څوک درکوي؟ الله تعالی یې درکوي. نو فرمایي رب العالمین یا ایها الناس، ای ټول انسانانو،
اذکروا نعمت الله، یاد کړئ نعمتونه او احسانات د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې دي. د نعمت یادول دا لوی عبادت دی. داود علیہ السلام راغی الله رب العالمین ته ویل چې یا ربي ستا په ما باندې ډېر نعمتونه دي، کیف اشکرک، تا په ما دا نعمت کړی دی چې زه د پیغمبر جوړ کړی ما، زه د مرغانو خبرې اورم دا کې. نو اسرائیلی روایت دی، نو الله رب العالمین ورته ویل الان شکرتنی، تا اوس زما شکر ادا کو. دا زما نعمت چې ته بار بار یادې چې الله په ما دا نعمت کړی دا نعمت کړی، دا په خپله د الله شکریه ده. اصل شکر دا دی چې د دې نعمت نسبت چاته وکړي الله تعالی چې دا په ما باندې الله کړی، بس به په خوله باندې د هغې ذکر کول، بدن د هغې مطابق استعمالول، دا به کمال ذکر هم دی او کمال شکر هم دی. نو الله وایي زما نعمتونه یادوئ په ځان باندې، داسې مو جوړوئ چې صرف مصیبتونه را یادوئ چې داسې وشو داسې وشو، ټول عمر به خپئ. ان الانسان لربه لکنود، هغې تفسیر کې علماو لیکلي چې انسان ډېر ناشکره دی، ولی مصیبتونه شماري خو نعمتونه نه شماري. دلته الله وایي چې نعمتونه شمارئ. بیا رب العالمین فرمائی هل من خالق غیر الله. دې کې اصل کې د یو سوال جواب دی چې دا نعمتونه خو به موږ انسانان هم کوي، انسان راشي چاله 1 لک ریال ورکي، چاله روپۍ ورکي، مور او پلار ډېر احسانات په دې بچو. نو جواب دلته الله تعالی ذکر کوي چې نه، اصل پیدا کوونکی د دې نعمتونو هغه څوک دی؟ دا مور او پلار دي که نه الله تعالی دی؟ دا انسانان هم که تا سره کوم احسان کوي نو دا خو چې الله نه پیدا کړي دا کېدی شي؟ نه. نو دلته ځکه وایي چې هل من خالق غیر الله، چې هر څومره نعمتونه دي که د انسان په شکل تا ته راځي که د باران په شکل وي، دا ټول الله د طرفه دي. هل من خالق یشتری من خالق، څوک پیدا کوونکی غیر الله سوا د الله تعالی نه، یرزقکم چې رزق درکوي تاسو ته من السماء د اسمان نه، رزق د اسمان نه معنا بارانونه راوروي تاسو باندې، یا من السماء ستاسو تقدیر چې الله تعالی لیکلی چې دې ته به دومره رزق رسیږي. والارض او د ځمکې نه شنکیات او بوټي راټوکوي ستاسو دپاره، قسمه قسم دا غذا چې دا ټول د ځمکې نه ده، او اوبه دي چینی دي، دا څوک کوي؟ داسې څوک خالق شته؟ جواب به وکړي چې نه، بالکل نشته، صرف او صرف څوک دی؟ الله تعالی. نو چې هغه خالق دی د دغه خالق به بندگی پکار ده، صرف خالق به نه مانی، معبود به مانی. مشرکانو به صرف خالق منو چې دا خو الله تعالی کوي، موږ ته هم پته ده، خو معبود نه منو. لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر هم دغه الله تعالی دی، سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک نشته. که څوک د باباګانو بندگی کوي دا حقداران نه دي، څوک د پیغمبرانو بندگی کوي، د اولیاءو کوي، د ملائکو کوي، چې د الله نه علاوه چې د هر چا څوک بندگی کوي، دا ټول حقدار د بندگی نه دي. حقدار د بندگی څوک دی؟ الله تعالی. فانا تؤفكون، نو څرنګه اړولې کېدلی شي دغه خلک؟ اړولې کېدی شي څه معنا؟ اړولې کېدی شي تاسو تؤفکون، یؤفکون نه دی. فانا تؤفکون، نو کوم طرف ته او څنګه اړولې کېدی شي تاسو ای مشرکانو د توحید نه شرک طرف ته؟ ولی د توحید عقیدې نه بیا اوړئ؟ حقدار د بندګۍ الله تعالی دی او تاسو به شرکونه کوئ، معنا ستاسو دپاره څه دلیل نشته دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. په دې آیات کې الله رب العالمین تسلی ورکوي پیغمبر ته، داعیانو ته، چې ګوره که ستاسو خبره څوک نه مني خیر دی، دعوت کوئ، ولو که یو کس اورېدونکی وي، که 2 کسه وي، دعوت به نه پرېږدئ. ځکه د تاسو نه مخکې غټ غټ پیغمبران تیر شوي، په زرګونو کلونه دعوت یې کړی، چا وله خبره نه ده منلې، خو دعوت یې نه دی پرېښی. نو داعی به دې ته سوچ نه کوي چې ما ته څومره کسان ناست دي، داعی به د الله دپاره لګیایي چې بس الله راته یو 2 ټکي ښودلي دا به بیانومه، که څوک یې اوري او که څوک یې نه اوري، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني. نبی علیه صلات وسلام ته الله تعالی هم دغه تسلی ورکوي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ کچېرې دا مشرکان ای پیغمبره دروغجن وایي تا ته، نسبت د دروغ کوي تا ته، فقد کذبت، نو یقینا دروغجن ویلې شوي دي، رسل نور رسولانو ته، من قبلک مخکې ستانه. نو مخکې پیغمبرانو ته دروغجن ویلې شوي، نو ته څه چل کوه؟ فصبروا، نو هغوی صبر کړی، فصبر تم صبر کوه. دا مه وایه چې دا ټول خلک به مسلمانان شي، دا ټول خلک د ښه خلک شي،
او دون حرص ته پیدا کی چې به دعوت پرې چې مړه خلک قسم خبره نه مانی بس پرې دا دعوت نه دا سوچ مکوام د مخکنی پیغمبرانو تکذیب شوی و الی الله خاص الله تعالی تا ترجع الامور ګرځولې کې دې شي ټول کارونه په آخرت کې ترجع الامور معنا دا ده چې مخه پکېږي پیغمبر چې چا ستا خلاف کړی دی هغه خلکو ته الله عذاب ورکي او چې چا ستا خبره منلې دا غوی له ثواب ورکي نو ته د آخرت سوچ کوام یا ایها الناس ان وعد الله حق په دې آیات کې الله رب العالمین دا ثابت وی چې د قیامت ورځ حق ده ای انسانانو په دنیا باندې تاسو مدو کېږي دنیا لډیره توجه مور کوئ یا ایها الناس ای ټول انسانانو ټول خلق ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق ده وعدنا مراد د مخکې آیات کې چې ذکر شو واپسی الله تعالی ته هغه حساب کتاب د الله مخې ته ودرېدل د الله وعده کړی ده چې داسې به کي فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو غره دې نه کې تاسو لره ژوند دنیوي دوکه دې نه کې تاسو لره دا ژوند دنیوي خلک وایي لکه وایي تیرې ایستمه دا ژوند دنیوي دې تاسو تیر نه باسي غره نشئ په دې باندې چې صرف دنیا ده او خوراک ده او اسکاک ده او کاروبار ده او دا به او د آخرت سوچ د سره نه داسې مه کوه سبا له الله تعالی ته ودرېدل سبا له رب العالمین مخې ته یوازې ولاړې الله به درنه تپوسونه کوي د دې دنیا باره کې د دې ژوند باره کې ولا یغرنکم او غره دې نه کې دوکه دې نه کې تاسو لره انسانانو بالله په الله تعالی باندې الغرور دوکه درکوونکی چې هغه شیطان دی ګورئ د انسان د پاره هلاکوونکي دشمنان غټ غټ هغه دوه دي څو دي دوه یو د دنیا محبت دی او یو د شیطان اطاعت دی شیطان دوه قسمه دی د انسانانو غلطو انسانانو د ګناهګارو انسانانو په لاره باندې تګیا د شیطان منل او دارنګې د دنیا خواهش په زړه کې کېنول د پیسو سره مینا د جاه او د جلال د جایداد سره وزارت سره شهرت سره دولت سره داسې باندې کې دنیا به قدر ضرورت استعمالوا اخرت طرف ته غډېره توجه ورکوه د آیات دا مطلب نه دی چې سړي سره پیسې او په ځان به نه لګوي تجارت دې نه کوي دارنګې پیسې دې نه ګټي نه دام کوه ښه ده چې ته ډېر مالداره شي اربپتي شي په ډالرو کې اربپتي شي کروڑپتي شي مالداره مسلمان شي خو خپل آخرت مه هېروه مونځ په خپل ټیم باندې کوه د حلال او د حرامو تمیز کوه د مور او د پلار احترام کوه د خپلو بچو صحیح تربیت کوه دا ټولو ته شامل دی ګورئ الغرور الله تعالی ویل دوکه درکوونکی مفسرینو لیکلي چې د دې مراد د دې نه شیطان دی ورپسې آیات هغه تشریح ده ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان لکم ساسو دپاره عدو دشمن دی فاتخذوه نو ونیسئ تاسو ای زما بندگانو دا شیطان ونیسئ عدوا په دشمنۍ سره ای زه درته وایم الله رب العالمین وایي چې دا شیطان ګوره ستاسو دشمن دی خو تاسو ورسره دشمني وکئ صرف داسې مه وایه چې زما دشمن دی او د دشمن په لاره روان څنګه ورته ته دشمن وې بېلمازی مونځ نه کوې څنګه ورته دشمن وې د مور او پلار نافرمانی کې څنګه ورته دشمن وې په شرک کې اخته په بدعاتو کې نو پته ولګېده ته د دې دشمن سره دشمني نه کې دشمن سره چې سړی دشمني نه کوي دې ته پښتو کې بې غیرته وایي ښه چې هغه په تا حملې کوي هغه تا وهي ټکوي دي او ته د هغې ته سلام ورته همیشه کې ځان ورته ذلیله کې نه دشمني ورسره وکړي د مونځ په ټیم کې مونځ لځئ روژې په ټیم کې روژه نیسئ او دارنګې نور عبادات څنګه دشمن دی ستاسو الله تعالی وجم بیانوي انما يدعو حزبه یقینا دا شیطان چې دی یدعو رابلی حزبه خپله ډله چېرته رابلی ګمراهۍ طرف ته کفر طرف ته او هلاکت طرف ته ولی رابلی لیکونو د دې دپاره چې شي دا انسانان او ډله د دې شیطان من اصحاب السعیر د هغه اور والاونه سعیر ګرمو لمبو والا اور ته ویلی کېږي دا شیطان تا چې رابلی د هلاکت طرف ته ګناهونو طرف ته کفر او شرک مقصد د شیطان څه دی مقصد د شیطان دا دی چې هغه تا جهنم ته رسوي نو دا ستا دشمن شو که نه شو د دې وجې نه دشمني ورسره وکوي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
په دې آیات کې الله تعالی تفصیل بیانوي چې دوه ډلې دي، یو حزب الله دی، یو حزب الشیطان دی. د شیطان ډله هغه کومه ده؟ الذین کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی. کفر نه مراد انکار یې کړی د الله تعالی الوهیت نه مني، د پیغمبر رسالت نه مني، آخرت مني، ایمان نه مني. لهم نشته دی د دوی دپاره عذاب شدید، عذاب سخت عذاب د دوی دپاره دی. څوک چې د شیطان په لار روان دي د دې به عذاب سخت وي. خو حزب الرحمن د الله ډله د هغوی دپاره څه دي؟ والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات او عملونه کوي په طریقه د پیغمبره. الصالحات نیک عملونه، الف لام پکې د دې دپاره دی چې هر عمل نیک عمل نه وي چې ستا د ذهن مطابق وي، هغه عمل نیک عمل وي چې پیغمبر په طریقه باندې وي. لهم نشته دی د دوی دپاره مغفرت بخشش ورته الله تعالی کوي په مقابل د ایمان کې. مخکې ذکر شو آمنو. و اجر کبیر او ثواب لوی دی په مقابل د نیکو اعمالو کې. درجات چې تا ته ملاویږي په اسمان کې او په جنتونو کې دا د نیکو اعمالو په وجه. خو بخنه چې درته کېږي د کفر او د ګناهونو هغه په څه باندې؟ په ایمان باندې. نو ایمان راوړل دا لویه سرمایه ده. او هر عمل کې دا دو شرطه پکاري، ایمان او طریقه د پیغمبر. ایمان نه مراد اخلاص او بل طریقه د پیغمبر هغه اختیارول. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. په دې آیت کې الله تعالی د دغه دواړو ډلو یو مثال بیانوي چې دا دواړه ډلې برابرې دي. چې یو سړی دی بد عمله دی، شپه او ورځ په نشو تماشو ګناهونو شرکونو بدعتونو کفرونو پسې روان دی. مقابل کې بل سړی دی نیک سړی دی، منځونه اودسونه روژې عبادتونه دا دواړه برابر دي؟ جواب دا دی چې دا برابر نه دي. او په دې آیات کې الله پیغمبر ته تسلی ورکوي چې پیغمبر ته صرف دعوت کوه، که چا نه منو زړه مه خوره، بس صرف خلکو ته وایه چې خلکو د الله کتاب واورئ، د الله په دین عمل وکئ، مونځ وکئ، روژه ونیسئ، صرف هغه رهنمایي کوه. باقي د زړونو هدایت د چا لاس کې دی؟ د الله تعالی. نو الله رب العالمین فرمایي افمن زین له، آیا هغه څوک چې ښایسته کړی شوی دی هغه ته سوء عمله بد عمل د هغه، فرآه نو دی ویني هغه لره، معنا دا بد عمل ویني حسنا ښایسته. څه معنا؟ یو سړی دی دا بد عمل دا ورته ښایسته ښکاري او خپل دی بد عمل ته ښه عمل وایي. نو دا برابر دی د هغه سړي سره چې هغه ته ښه عمل ښکاري او بد ورته بد ښکاري؟ جواب دا دی چې نه دی برابر. یعنی دی خلکو ته دا بد اعمال ولې کوي؟ دا ورته ښایسته ښکاري. کل حزب بما لدیه فرحون. دا انسانان چې دي دا په د بدو اعمالو کې خوشحاله. قرآن کې په دې معنا باندې ډېر آیتونه شته دي چې خپل بدو اعمالو ته دوی ښه عملونه وایي. فإن الله یقینا الله تعالی، اوس په دې ځکه الله تعالی تسلی ورکوي پیغمبر ته. پیغمبر صرف دعوت کوه، ولی که چا هدایت قبله او که نه قبله په هغې باندې مه خفه کېږه. فإن الله یقینا الله تعالی یضل من یشاء، ګمراه کوي چا لره چې وغواړي، ویهدي او هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. یعنی د زړونو هدایت د الله تعالی په لاس کې دی، ګمراهي د الله د طرفه ده. فلا تذهب نفسک، پس ندی هلاکیږي نفسک نفس تا. لا تذهب اصل کې ذهاب معنا ده، ندی زی لاړه دی نشي نفسک ساستا علیهم په دوی پسې، معنا ده ګمراهانو پسې. حسرات د وجه د افسوسونه، معنا یې ظاهره ته دې خلکو ته ګورې چې ټول په ګناهونو کې اختري، کفر کې اختري. نو داسې مه کوه چې ځان دې د مرۍ نه نیولې بس ځان وژني چې دا ولې داسې دي. بعضې خلک داسې چې ته ولې داسې کې، ولې داسې کې. هلکه دا انسانان دي، څه به د شیطان په لار روان وي، څه به د الرحمن ذات په لار باندې روان وي. ته دومره ځان د مرۍ نه مه نیسه چې ځان وژني. سوره کهف کې هم تیر شوي لعلک باخع نفسک، ای پیغمبره ولې ته ځان وژني چې دا خلک د خامخا مسلمانان شي؟ نه، دا هدایت او دا ګمراهي د طرفه د الله تعالی نه ده. نو ځان پې مه وژنه. دون درجه ته مرسېږه چې ته دعوت پرېږدې. نور آیتونو کې راغلي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دومره د تا خفه نه کي دا کافران چې ته دعوت پرېږدې.
سړی کله کله دا داعي او ملا چې دی نا امید شي بس خپل دعوت پرېږدي ګیره مو خرئ او بس راوځي بس عام بازار ته یې روی خوند یې نه کو چا خبره نه منله مني او که نه مني ته د الله دپاره بیان کوه ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بما یصنعون په هغه کارونو باندې چې دوی کوي بما یصنعون معنا په هغه کارونو باندې چې دوی کوي یصنعون اصل کې معنا چې همیشه کوي چې خپل هنر جوړ کړی دی یا دینی ګڼي دا کارونه الله تعالی په پوهیږي نو څه چل به وشي الله تعالی به ورله جزا ورکړي په ورځ د قیامت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور آیات کار دلیل الله تعالی وای كذلك النشور اے انسانانو تاسو به زه دوباره را پیدا کوم او دوباره به مرا ژوند کوم ګورئ د کافرو به ویله چې اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون من چې خاورې شو زره شو بیا به څنګه راپورته کیږو الله د آیت کې مثال بیانوي ګورئ وای دا بوټی وچ شي وچه دا ګیا وچه شي ختم شي دا ځمکه مړه شي مړه معنا وچه شي الله په باران راکته کی نو باران سره شینکیات راشي دا بوټی واپس راشي عام دا ونی چې دی په خزان کې ټولې وچې کلکې شي پاڼې ته وغورځي واپس په الله سپرلی راولي الله تعالی پکې دوباره ژوند واچي دا نه ګورئ دا څوک کوي الله تعالی داسې به تاسو مړه شئ دوباره هم الله تعالی را ژوندي کوي فاطر السماوات والارض نو الله فرمایي والله الذي الله تعالی هغه ذات دی قادر ذات دی قدرت لري ارسل الرياح چې رالیږلي دي الرياح هواګانې یا رالیږي هواګانې بادونه فتثير سحابا نو پورته کوي دغه بادونه هواګانې سحابا وریځو لرا فسقناه نو اوچلو یا راکا ګومنګا دغه وریځې الى بلد میت الى بلد هغه کلی ته یا هغه بلد زمکې میت وچتا وچ زمکې ته راکش کو دا وریځې فاحيينا به الارض نو باران راورو دغه وریځو نو را ژوندي کو به په دغه بارانونو سره الارض زمکا بعد موتها رستو د وچوالی دا غینا اے لکه څنګه چې دا مړه زمکا او دا وچ زمکا منګه را ژوندۍ کړه هم دغه شانتي مونږه قادر یو قدرت لرو چې تاسو به دوباره را ژوندۍ کو رب العالمین فرمایي کذالک هم دغه شان النشور دوباره پیدائش د تاسو انسانانو حدیث کې هم داسې راځي وای کل ابن آدم یبلا الا عجب الذنب ذنب انسان کې په دې املا په دې تیر اخیرانه دا کرپنده کې نه د په عربي کې عجب وای دا د انسان نور کې دا الله تعالی ته معلومي چې په پلاني ځکه د پلاني ځکه د پلاني ځکه په دې فنا ناراضي دنیا کې په ټولو شیزونو پنا راضي د اسرافیل په شپېلې سره خو په دې شیز باندې ناراضي امام سیوطی رحمه الله ذکر کړي چې کوم شي نه دي چې فنا په ناراضي وای ثمانیه حکم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم هي العرش په عرش باندې پنا ناراضي شپېلې د اسرافیل سره ته ضرر نه رسي والكرسي د الله تعالی کرسی ونار وجنة کم جنت او جهنم الله پیدا کړي پاغیم پنا ناراضي ارڅ تباکیږي د اسرافیل د شپېلې سره اسمانون ازمکه بوټي انسانان پیریان خدای باندې ناراضي وعجب او بل دغه د ملا د اخیرنه کرپنده کړي په دې باندې ناراضي وارواح روحون من هلاکیږي روحونه ژوندۍ وي كذا اللوح والقلم لوح محفوظ محفوظ پروتوي والقلم کم قلم چې الله پیدا کړ دا تشي زونه دي په حدیثو کې راغلي چې په دې فنا ناراضي نور په هر شي باندې فنا راضي نو دلته الله تعالی وی كذلك النشور نو د انسانانو پیدایش د دینه کې یو تفسیر نبی له سلام بیان کړی دی امام ابن القیم رحمه الله قصیده نونیه کې د شعر په شکل بیان کړی چې څنګه برا پیدا کیږي دوباره ومطرا غليظا ابيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10 الله تعالی به ټینګ بارانو کې حدیث کې راغلی کمانی الرجال د نارینو د دې نطفه د اوبو په شان ټینګ باران بوي اولم انسان د دینه پیدا دی او دغه نطفه چې د دابه په دې کرپنده کې باندې لګيږي او د دینه الله تعالی دوباره دغه انسان را پیدا کوي سلويخ ورځ یا سلويخ کال یا سلويخ میاشتې دا باران بروري من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
د دې آیتونو معلومه شوه چې د ځمکې او د اسمانونو اختیار د الله تعالی سره دی. چې دومره با اختیار ذات دی نو عزت هم د چا سره دی؟ د الله تعالی. د اکثره مشرکان چې شرک کوي کنه د دنیوي عزت ته ګوري، یاره جی زما ډېر عزت دی او زما ډېر قدر دی او ډېر مریدان مې دي او ډېر خلک راپسې دنیوي عزت ته ګوري. الله وایي د الله سره عزت دی ځکه قادر ذات د انسانانو عزت ته مه ګورم. من کان یرید العزت هغه څوک چې غواړي عزت فلله العزت نو پس عزت چې دی ټول د الله تعالی سره دی، د الله په اختیار کې دی جمیعا ټول اختیار د الله تعالی کې دی. نو څه چل وکړي د الله نه وغواړئ الله مال عزت راکړه. تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکول ذلت ورکول دا د الله د طرفه دي نو د الله نه وغواړه. ولله العزت ولرسوله د الله سره واک دی او طریقې دا ده چې د پیغمبر په سنتو باندې عمل کوه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه. الیه خاص الله تعالی ته یصعد ورخیجی الکلم الطیب پاک کلمې پاکې چې د اخلاص والا وي، والعمل الصالح او عمل نیک چې په طریقه د پیغمبر باندې وي يرفعه هغه هم خیج الله تعالی ته. د دې آیات یو څو مطلب دی. والکلم الصالح والکلم الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. الله تعالی ته ورخیجی. د کلمه طیب نه مراد سلف و صالحین لیکل لکه ذکر تلاوت دعا دادا. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بداویل او عمل صالح چې کوم دی بدنی اعمال. کلمه طیب چې د خولې سره تعلق لري لکه ذکر شو، تلاوت شو، دعا شو. ایوان عبدالله بن مسعود فرمایي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله دا خیجی الله تعالی ته. والعمل الصالح او عمل نیک چې کوم دی يرفعه د دې یو مطلب دا دی چې پورته کوي الله تعالی ځان طرف ته. یعنی الله تعالی چې قبلوي کوم عمل قبلوي؟ نیک عمل. عمل صالح نه مراد بدنی اعمال او کلمه طیب نه مراد د خولې. بعض علماء داسې لیکلي چې والعمل الصالح دا نیک عمل چې کوم دی يرفعه اوچتوي دی عامل لره. دا څوک چې عمل نیک کوي کنه د دې شان به الله تعالی اوچتوي. نورم پکې ډېر توجیهات دي خو بس خلاصه ترجمه کو د دې وجنه لګ لګ بوایو. نو والعمل الصالح او عمل نیک چې په طریقه د پیغمبر باندې وي يرفعه پورته کوي الله تعالی هغه لره خپل طرف ته. یا دویمه ترجمه دا والعمل الصالح او عمل نیک چې په طریقه د پیغمبر باندې وي يرفعه پورته کوي دغه کون کی لرا دغه عامل لرا څنګه پورته کوي معنا عزت ورلور کوي چې څوک نیک اعمال کوي د تبع عزت ملاويږي. مخکې ذکر شو ولله العزه نو دا عزت په څه شي ملاويږي؟ په نیکو اعمالو باندې. د دې آیت نه دا معلومه شو عزیزانو چې الیه الله تعالی ته ورخیج. الله تعالی چیرته دی؟ بره دی. بره چیرته دی؟ د عرش د پاسه دی. نو ځکه اعمال الله تعالی ته ورخیجي. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. په دې آیات کې په دې ځای کې الله تعالی دمکی ورکوي د پیغمبر مخالفینو ته چې څوک د پیغمبر لار نه اختیاروي او هغه کسان یمکرون چې چلونه جوړوي السیئات د بدو کارونو نه مکرونه جوړي لکه مثلا د پیغمبر قتلول یا پیغمبر بندي کول یا شړل د خاورې نه. لهم شته د هغوی دپاره عذاب شدید ډېر سخت. د پیغمبر خلاف دی مشرکان هم داسې وکړل وجوی هم شړوی هم ویم شړو او د وجلو اراده هم کړې وه بندي کړی مو 3 کاله په شعب ابي طالب کې. نو الله تعالی وایي زه به دوی له سخت عذاب ورکوم ولور یې کو. واپس همدغه مکې والاو هغه ذلیله شو غلبه پې د مسلمانانو راله او کم چې د دوی مشرانو په بدر کې هغه مردار شو لکه ابو جهل او داسې نور. ومکر اولئک او هر چل د دې کسانو د دې کافرو هو یبور هغه چې دی بیکار دی. یبور معنا فاسد دی او بیکار دی. د دین په مقابل کې چې تا ته هر څوک چې چل جوړی دغه نه کامیابي. ظاهرا لږ به کمزوری شي خو البته نتیجه هغه څوک لاسته نشي راوړلی. د کافرانو چلونه ټول هغه زایله کېدي. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه. الله رب العالمین پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا. په دې آیت کې الله رب العالمین همدغه مسله بیانوي چې عزت د الله په اختیار کې دی
نو خلقت هم د الله په اختیار کې ده. تاسو الله تعالی پیدا کړی نو چې هغه خالق ذات دی د هغه ذات چې کوم دی بندگی کوئ. نو الله فرمایي والله خلقکم، الله تعالی پیدا کړی تاسو پیدا کړی. معنا مفسرین د دې دوه ترجمه کوي. یو دا دی خلق آباکم، ستاسو پلار پیدا کړی من تراب د خاورونه. ټول انسانان خو د خاورونه نه پیدا کنه، څوک پیدا دی د خاورونه؟ آدم علیه السلام. به د هغې نه نور انسانان پیدا شو. او دوی معنا دا والله الله تعالی خلقکم، پیدایش شروع کړی دی ستاسو من تراب د خاورونه، چې آدم علیه السلام د خاورونه جوړ کو. ثم من نطفه، بیا د څاڅکي د نطفې نه الله تعالی تاسو پیدا کړي. دا څومره انسانان چې دی وی دا نور دا د څاڅکي د نطفې نه دي، سوا د عیسی علیه السلام نه چې هغه الله تعالی په کون لفظ سره هغه هم پیدا کو. ثم جعلکم، بیا جوړ کړي الله تعالی تاسو وګرځولې الله تعالی تاسو ازواجن جوړې نه مراد نارینه او زنانه په تاسو کې پیدا، ښځه او خاوند. اول آدم علیه السلام یوازې پیدا شو. د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه د چپې پختۍ نه بیا دغه پیدا شو، د هغې بیبي، او د هغې نه بیا دا نسل شروع شو. نو بیا ښځه او خاوند د الله رب العالمین په دې انسانانو کې پیدا کړل. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. په دې ځای کې الله تعالی یو بل قدرت بیانوي خپل. وما تحمل من انثى، او حمل نه اخلي من انثى یوه زنانه، ولا تضع او نه غرزوي الا بعلمه مگر په علم د الله تعالی سره. د الله علم دومره حاوی دی او د رب العالمین دا علم دومره وسیع دی چې حتی یوه زنانه چې حمل اخلي د هغې په ټول کیفیاتو الله خبر دی، چې دا به هلک وي که جینۍ به وي، دا به تور وي که سپین به وي، دا به مسلمان وي که کافر به وي، دا به مالدار وي که غریب به وي. دې ټولو ته شامل دی. دې وجه نه الله تعالی ما ذکر کو په دې ټولو حالاتو باندې چې د زنانه په ګېډه کې دا ماشوم وي د اولې ورځې نه تر د پیدایش پورې، په دې ټولو الله خبر دی. چې به تضع معنا دا ده چې یا غورځېږي او یا پیدا کېږي دواړه، کله مکمل پیدا شي کله بې مودې ماشوم پیدا شي، د دواړو ته شامل دی. نو دا رب العالمین په علم کې دا ټول دی. وما يعمر من معمر، او نشي اوږدېدلی من معمر عمر د هیڅ یو عمر اوږد ورکړی شوي. وما يعمر، او نه عمر ورکېدی شي من معمر یو عمر ورکړی شوي ته. ولا ينقص، او نه کمیدی شي من عمره د عمر د دغه انسان نه الا فی کتاب مگر په کتاب کې دی، معنا په تقدیر کې دی. معنا دا د عمر اوږدوالی چې چاته ملاویږي دام د چا په علم کې دی؟ د الله. او چاته چې د عمر کمیږي دام د چا په اختیار کې دی؟ د الله تعالی په اختیار کې دی. دا ټول الله تعالی لیکلي، الله ته پته ده چې د دې انسان به دومره عمر وي، دومره به رزق وي، دا ټول الله تعالی لیکلي. او پخوا نه د انسانانو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د اسمانونو د پیدایش نه 500 لکه کاله به شوي، څومره کلونه به شوي. نو دا ټول الله تعالی ته پته ده. ان ذالک، یقینا دا کار چې دی کم کار معنا دا لنډول د عمر او اوږدول د عمر علی الله په الله تعالی باندې یسیر آسان دی. یا ان ذالک معنا دا ده چې دا لیکل چې الله تعالی کړي دا هر ذره ذره خبر الله تعالی لیکلي، څونه ګران کار دی. دا ټول الله تعالی ته آسان دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. په دې آیات کې الله رب العالمین بل دلیل ذکر کوي د خپل حقانیت او د الوهیت. لکه څنګه چې د انسانانو په عمر کې مساوات نشته، برابروالی نشته، د بعض انسان عمر زیاتی د بعض کمی، دغه شانتي د موحد او د مشرک په منځ کې برابروالی نشته. د الله په نس د الله په نس مشرک ذلیله دی او موحد انسان چې دی عزتمند دی. د دې لپاره بل مثال هم الله بیانوي چې دا مشرک او د کافر او د مسلمان منځ کې ډېر فرق دی. لکه دوه بحرونه چې دي، یو بحر اوبه ډېرې تروشي دي، تروي دي، مالګینې دي، او د بل بحر اوبه چې دي خوږې دي، لکه عام سیندونه چې دي د اسمان اوبه دي. د دواړو کې فرق دی که نه دی؟ نو دغه شان په دې انسانانو کې فرق دی. نو الله تعالی ته یو نږدې دی، دا بل د الله تعالی نه لرې دی. نو الله فرمایي وما یستوي البحران، ندی برابر
البحران دو قسمه بحرونه او دو قسمه سمندرونه هذا عذب دا یو چې دی خوږ دی فرات تند ماتونکی دی سائغ ښه هضمېدونکی دی شرابه سکل د هغه چې اوبه یې څښې سمې ښایسته نرمې اوبه لکه د زمزم اوبه وهذا او دا بل چې دی ملح هغه مالګین دی معنا تریو دی تروشي اوبه لري اجاج ترخی اوبه دي مرۍ کې نښلي تروشیم دی او ترخیم دی بعضې داسې وي ترخیم وي چې سړی څکلی نشي نو په دې دواړو اوبو کې چې فرق دی عزیزانو نو دغه شانتې د مشرک او د موحد په اعمالو کې فرق دی د یو خوږ اعمال دي نیک عمل دی دا بل بد اعمال دي د دې آیت تشریح دا ده علماء لیکلي چې اوبه دوه قسمه دي یو د سمندر اوبه دي علی العموم د سمندر اوبه دا مالګینې دي د څکلو قابل نه او د سمندر په خوا کې چې کومې د ځمکې دي د دې اوبه هم تروی وي چې ته کوی پکې کنې د څکلو قابل نه او یو د باران اوبه دي چې الله یې راووري او بیا د ځمکو نه چینې راشي دا د چینو اوبه د غرونو اوبه د سیندونو اوبه دا خوږې اوبه دي نو دا دواړه اوبه برابر دي په دې کې اشاره د قدرت د الله تعالی ته یو قسم اوبه دي د یو شان کیفیت خوند د بل شان او دوی مطلب علماء دا بیان کړي چې دا په دې بحر کې درجات دي سمندر کې یو سمندر دی او په دې کې اوبه دوه قسمه دي په دې یو سمندر کې علماء لیکلي چې د دې بیخ ته تلاړ شي نو لاندې خوږې اوبه دي او چې بر راځي د اوبه دا چې دی مالګینې اوبه وي تروشي وي او دا تروشي ولې دي مالګه ولې پکې ده د دې وجه همدا ده چې په دې بحر کې ډېر بې شماره مخلوق دی او مړه کېږي ورځې که چېرته د دې بحر اوبه دا تروشي نه وي مالګینې نه وي نو دا انسانانو به په دې ژوند په دې دنیا کې ژوند نه وی کړی د بدبوی د لاسه د دې وجه نه که ستاسو خیلي اکثره چې دا خلک څو غوښه دا کوي ساتي مالګه پې ودوړئ و یاره چې دا بدبوی نشي دا مالګه کې دا طاقت الله تعالی اچولی دا بدبوی ختمی نو په دې سمندر کې درجات دي وروستو به راشي سوره رحمان کې چې بینهما برزخ لا یبغیان د دې سمندر په اوبو کې دوه درجې دي یو انګریزو اسلام یې راوړو ساینسدانو او په دې آیات د وجې نه چې بینهما برزخ لا یبغیان هغه راغی اویا کاله عمر او 50 کاله په بحر کې دننه تیر کړي د بحر ساینسدانو د بحر ټول معلومات ورته نو ډیر معلومات وکړو چې په دې بحر کې دسي وبي کله ګرمي کله یخي او کله خوږی کله تروي نو مصر دراغه په خوا د جامع ازهر دا ډیره مشهور او د مسلمانانو ملکونو کې مشهور جامعه ته پوسه وکړه چې تاسو د پیغمبر په دې سمندر کې څو کاله تیر کړي دي نو هغه ول د سیرت نه مونږ چې کوم معلومات دي زموږ پیغمبر په دې بحر کې یو ورځ هم نه تیر کړي چې بحر کې دنه تله او سفر کړي دنه په وبو کې دنه لکه د مې پشان وای دا به ناممکنه ده وای زما دومره عمر دی او ما ته دومره سہولیات د حکومت د طرفه چې زه تحقیق وکم په دې وبو باندې او زه دې نتیجې ته ورسېدم چې په دې بحر کې سمندر کې پرده ده څنګه پرده ده یو پرده وای دا ده چې دا بره چپی وي سمې غټې غټې چې د 100 متر لاندې لاړ شي بالکل اواري وبوي دې منځ کې پرده ده وای دا چپی صرف بره وي وای د دې وجه نه دا سمندري کشتو کې بعضې کشتۍ داسې دي چې کله دا چپې راشي په دې اوبو کې دننه لاړې شي ځکه لاندې چپې نشته وای دا پرده الله مقرر کړي دویم د دې اپوزیټ عکس وای کله اوبه په هوا کې یعنی بره په سطح باندې صحیح نرمې روانې وي خو چې لږ کته شوي داسې چپې د غرونو په شان انسانان غر کوي دا پرده الله مقرر کړي دویم وای زمانګه چې کم سر چوک یو داسې دی چې سمندر دا بره حصه کې داسې ګرمې اوبه چې لاس ورکته کې لاس ته سوځي خو چې لږ کته لاړ شي یخي اوبه وي او کله کله عکسي بره یخي لاندې دغی او کله داسې وي یو سمندر وي دا اوبه خړې دي او دا اوبه دغه دی نن سبا خو د ټول انسانانو ته په دې ویډیو باندې پته لګيږي پته د ټولو ته دا اوبه صفا دي دا چې دي دغه دي ګنده دي او کله داسې وي لکه د یاد کې چې دي وای د سمندر بعضې حصې داسې دي بعضې طبقات چې اوبه خوږې دي او بعضې داسې وي چې هغه د څکلو قابل نه وي د دې ټولو کې قدرتونه د الله تعالی دي چې انسانانو دا کارونه ټول الله تعالی کړي دي هم دغه الله تعالی عبادت کوي هغه الله تعالی نه غواړي ورپسې رب العالمین فرمایي ومن کل تأکلون لحما طریا او د هر یو نه تأکلون خورئ تاسو لحما غوښه طریا تازه غوښه مراد د میانو او د کبانو غوښې تازه خورئ د هر یو نه معنا د سیندونو کې تاسو میان رانیولی شئ او په سمندر کې رانیولی شئ
نو مئی چې دا حلال دی عزیزانو، که مړم شي حلال دی، نور شیونه چې مړ شي هغه حرامي. لکه ستا په کور کې ښایسته ښکلی چیلی دی او ښکلي غوښه ده، خو چې په خپل مرګ باندې مړ شو نو دې ته موږ مرداره ویو. او مئی چې په خپل مرګ باندې مړ شي دا څه شی دی؟ دا حلال دی. او یو دا ملخان چې دی قاتم لخان، حدیث کې داسې راغلی چې دا 2 قسمه شیزونه که په خپل مرګ باندې مړ شي دا څه شی دی؟ حلال دی. وتستخرجون او راوباسئ تاسو حلیة هغه کالی او ګاڼه ملغلرې سره زر د دې اوبو نه راوځي، تلبسونها چې اغوندئ تاسو هغې لره. دا سره زر شو، ملغلرې شو، یاقوت او مرجان شو، دا اکثره په دې سمندرونو کې د اوبو په غاړه باندې. او نن سبا داسې ویډیوګانې ډېرې تاسو وینئ د سیند په غاړه خلک ناست دي، دا شګې چې دی دا په دې جالونو باندې داسې وراچوي او وایي موږ د سره زر راوباسو. الله تعالی قرآن کې دا مسله ذکر کړې ده چې دا سره زر ملغلرې دا هم په دې اوبو کې وي اکثره. وتر الفلک او ویني ته کشتۍ لرا فیه په دې سمندرونو کې مواخره چې شلونکي دي اوبو لرا، لتبتغوا د دې دپاره چې ولټوئ تاسو من فضله د فضل الله تعالی نه، ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. څه معنی شکونکي دي؟ دا کشتۍ چې کله روانه وي په دې خپله سینه باندې دا اوبه داسې یو طرف ته او بل طرف ته شکوي او داسې روان وي ځان له لاره وباسي. نو دا د الله نعمت دی. جواب او بالکل نعمت دی. په دې تاسو اوږده سفرونه کوئ. دا د دنیا ټول ډېر تجارت چې دی 80% بلکې 80% هم په دې غټو کشتو کې کېږي. نور دا هوایي جهازونه خو صرف انسانان یو بل ځای او بل ځای وړي او لږه معمولي کارګو به وشي. نور غټ تجارتونه ټول په دې غټو کشتو باندې کېږي. دا الله تعالی تاسو له دا لارې درکړي دي، دا لارې ته ښودلي. حالانکې د الله رب العالمین قانون ته وګوره، وړوکې کاڼی یو پاو یو چټاکۍ کاڼی راواخله، دا په دې اوبو کې واچوه، دا کته ډوبئ. او دا دومره کشتۍ چې په اربونو ټنونو مالونه پکې وي د الله تعالی نه ډوبئ. د ټولو کې سوچ پکار دی عزیزانو. یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. په دې آیات کې الله تعالی خپل قدرتونه ذکر کوي. یولج اللیل ننباسی اللیل شپه فی النهار په ورځ کې، ویولج النهار او ننباسی النهار ورځ فی اللیل په شپه کې. یو بلکې الله تعالی دا دننه کوي. معنا دا ده ورځ راشي نو شپه ورکه شي، شپه راشي ورځ ورکه شي. وسخر الشمس او مسخر کړي دی الله تعالی معنا په کاري لګولې دي. الشمس د انور لرا والقمر او سپوږمۍ لرا. نور او سپوږمۍ ستاسو په خدمت کې دي ورځ او شپه چې راخیږي. کل یجری هر یو چې دی یجری روان دی لاجل دا غنیټه مسمى مقرر پورې. دا ترتیب به کوم وخت پورې رواني؟ دا خو چې انسانان پیدا شوي دا غوی نه مخکې دا ورځ او شپه دا روان دي. دا د کوم وخت پورې؟ نو الله تعالی وایي چې دا به روان وي تر د قیامت پورې. بیا چې قیامت د شپېلې وهلی شي دا نظام به بیا ختم شي. دغه نیټه ورله الله تعالی مقرر کړې ده. نو ګوره دومره قدرتونه الله تعالی ذکر کړل. څه دپاره؟ ذلکم الله، دغه صفتونو والا ذات چې دی الله تعالی دی. ربکم چې رب ستاسو دی. دغه کارونه ټول الله تعالی کړي دي. نو همدغه ذات چې دی ستاسو رب دی، پالنه کوونکی دی. له الملک خاص د هغه دپاره بادشاهت دی. د له الملک کې غټه اشاره ده چې دا دومره کارونه الله تعالی کوي. نو بې عقله انسانانو تاسو ولې د بوتانو بندګي کوئ؟ د هغې نه د خیر او د شر امید ساتئ. ولې د انسانانو بندګي کوئ؟ ولې د پیرانو بندګي کوئ؟ ولې د پیرانو کوئ؟ ولې د قبرونو کوئ؟ دوی سره څه دي؟ دوی سره خو هیڅ شی هم نشته دی. الله تعالی خپله ورپسې فرمایي اختیار ځمکې اسمانونه بحرونه ورځې شپې دا ټول د الله تعالی سره دي او تاسو د دې بندګي کوئ. نو رب العالمین فرمایي والذین او هغه کسان او هغه بوتان تدعون چې تاسو یې رابلئ د خپلو حاجتونو دپاره من دونه سوا د الله تعالی نه، ما یملکون هیڅ اختیار نه لري، واک نه لري. من قطمیر، د قطمیر معنا د پوستکي د هډوکي د کجوري، د کجوري د پاسه د پوستکي دا نه تاو دغه ته قطمیر ویل کېږي. دا اختیار هم نه لري، دومره کمزوري دي. او خپل بوتان دي تا ته محتاج دي، انسانان دي کمړو شو په قبرونو کې تا ته محتاج، که ژوندې می تا ته محتاج دي. نو تاسو ولې د هغې نه غواړئ؟ ګورې د قرآن ټوله توجه ډېر زور چې کوم دی هغه په دې خبره باندې دی چې بندګي صرف او صرف د الله تعالی د یو الله تعالی نه امید ساتئ. بل چا نه یره زړه کې مه لئ چې دا د یرې تعویض دی او یره یرېدمه د شپې او دا مې وکړو پیر صاحب راله وکړو. نه آیت الکرسي وایه، آخري 3 سورتونه په ځان باندې چوف کوه او بس کلک ایمان او کلک عزم دا په الله تعالی باندې ساته. ستا د رب سره ټول کائنات دي او د دغې خلکو سره هېڅ هم نشته دی. بیا رب العالمین فرمایي ان تدعوهم
کچېرې تاسو رابلئ تدعوهم معنا رابلئ دا بوتان او رابلئ تاسو څوک دا باباګان رابلئ لا يسمعوا دعاءکم نو ناوري بلنه ستاسو دا بوتان دی او ته ورته چغې وایې نو دا ستا چغې اوري نه یا انسانان دي مړه شوي دي خلکو پې زیارتونه جوړ کړي دا ستا چغې اوري نه دا انسان چې دی دا ژوندی دی تا سره دلته ناست دی چې لږ د تا نه هغلته لاړو د پوړو خواله لاړو دا ستا اواز اوري دا یې نه اوري نو چې مړ شي د هغې په منځ کې څومره پردې راشي نو بیا ولې ته هغه ته چغې وایې دې وجې نه الله تعالی وایي چې لږ عقل نه کار واخلئ ان تدعوهم که تاسو ورته آواز کوئ د حاجت دپاره لا یسمعو دعاکم ستاسو اوازونه نه اوري ولو سمعوا کستاسو دا عقیده وی چې دا اوازونه اوري او زمونږ ضروريات حل کوي الله وی بالفرض و تقدیر ستا خبره صحیح ولو یعنی خبره خو صحیح نه ده خو چلو مونږ چې وکنه چلو بس تا خبره صحیح ولو سمعوا کو اوري دغه بوتان او اوري دغه باباګان چې په قبرونو کې پراته دي ستاسو اوازونه نو مستجاب لكم نو نشي پوره کولای ستاسو حاجتونه هغه ستاسو ضرورت نشي پوره ته بیماری تعالی شفا در کولای شي نه غریبی تا مالدار کولای شي نه نو بیا ولې ورته اوازونه کې نو الله رب العالمین فرمایي چې د سم کوي بل په ورځ د قیامت چې ده دا ټول بس تاسو نه به براءت کوي قران کې په سورة الاحقاف کې الله رب العالمین ذکر کړی دی چې ومن اضل ممن يدعو من دون الله سوق دې ډېر لوی گمراه د هغه چانا يدعو چې را بلی من دون الله سوا د الله تعالی نه من هغه سوق را بلی لا يستجيب له چې هغه ورله قبول والے د دعا نشي کوله غټ گمراه انساني بے عقلی گمراه دې ته ویل کېږي چې عقل نه لري بیا ورپسې الله رب العالمین دلته فرمای التم وی ويوم القیامت او پورز د قیامت چې دی یکفرون بشرککم کفر بکوي انکار بکوي دغه معبودان چې تاسو ورته را مدد شویلې و الوی ځوان را مدد شه دا ټول به انکار کوي چې رب موږ ورته نو ویلي چې موږ ته را مدد شوی بشرککم تاسو د شرک نه براءت بکوي سوره بقره کې الله تعالی دا شان ذکر کړی دی ولا ينبئك او خبر نشي در کوله تا په حقیقت د دې کار باندې هیڅ یو خبر در کون کې مثل خبير په شان ته د خبردار زار چې الله تعالی دی اے الله تعالی و چې دا ما په کوم معلوماتونه خبر کړی کنه چې د سبب پورز د قیامت در سره به کیږي نو ګور د دې حالاتونه تا بل څوک نشي خبره ولې اندازه دي خبروم رب العالمین فرمای نو خبیر ذات الله تعالی دی علیم الله تعالی دی فاطر السماوات الله تعالی دی نو دغه ذات بندگی ولې نه کوي د دې ټولو آیاتونو خلاصه دا شو عزیزانو چې مونږ او تاسو له پکار دی چې صرف او صرف یوازې د الله تعالی بندگی وکړو د شرک او د بدعات او د دینه بالکل براءت وکړو مونږ او تاسو الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو شوق مینه او محبت د الله تعالی د کتاب سره پیدا کړي آمین یا رب العالمین وصلی الله وسلم علی نبینا محمد